د خبرونو سرټکی په کندوز کې د چاڼیزو د عملیاتو د پیل خبر. مسؤلین وایي دغه عملیات 13 ورځ پیل شوي او د وسلو په ګډون یو شمېر مهمات هم ترلاسه کړي دي. تصفیوي عملیات ترسره شي ترڅو لا امنیت تامین شي. د کرنې ریاست د مسؤلینو لخوا د یو شمېر بې کیفیتو درملو سوځول. مسؤلین وایي دغه درمل د کندوز مرکز او په ولسوالیو کې راټول کړي وو او د خان آباد ولسوالۍ د مسؤلینو له لوري د ښې حکومتولۍ د رامنځته کولو په موخه اداري ناسته. د کندوز ملي راډیو تلویزیون درنو لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. پام وکړئ بشپړ خبري ټولګې ته. زه اسماعیل کلیوال یم. په کندوز کې له 2 ورځو راهیسې چاڼیز عملیات پیل شوي دي. امنیتي مسؤلینو د دغو چاڼیزو عملیاتو پر مهال له بېلابېلو سیمو څخه د لسګونو میله وسلو او مهماتو د کشف او ترلاسه کولو خبر ورکړی دی. په دې اړه پام وکړئ چمتو شوي راپور ته. دغو پلټونکو او امنیتي ځواکونو د ناقانونه وسلو او چاودیدونکو توکو د کشف او راټولولو په موخه کور په کور چاڼیز عملیات پیل کړي دي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي دغه چاڼیز عملیات د دې ولایت د اوسیدونکو په غوښتنه پیل کړي او د عملیاتو پر مهال د لسګونو سپکو او درنو وسلو سربیره مهمات هم ترلاسه کړي او په دې برخه کې د ښاریانو پر همکارۍ ټینګار کوي. دغه تصفیوي عملیات د کندوز د ولس او بالخصوص د کندوز د شهریانو مکرره غوښتنه وه چې په کندوز ولایت کې د تصفیوي عملیات ترسره شي ترڅو لا امنیت تامین شي. الحمدلله په کندوز ولایت کې سراسر امنیت تامین ده خو په دې سره یقینا لا امنیت تامین کیږي. له بلې خوا بیا د کندوز ښاریان د امنیتي ځواکونو له دې ګام څخه خوښي څرګندوي او د دغو عملیات پیلېدل د دې ولایت د امنیتي وضعیت په لا پیاوړتیا کې ډیر مهم بولي. تلاشی امارات اسلامی آمده. ما بسیار خوش هستیم. شروع کړې ده کور په کور تلاشي ده. زه خپله چې دا ډېر زیات خوښ یم په دې چې سلاوي ټولې سي دا مهمات ټول سي. دې وطن ته چې دا قلم ضرورت ده، تعلیم ضرورت ده، تحصیل ضرورت ده. په کندوز کې دغه چاڼیز عملیات په داسې حال کې پیل شوي چې له دې وړاندې هم اسلامي امارت د جنایي جرمونو د مخنیوي په هدف د یو شمېر ولایتونو په مرکز او ولسوالیو کې چاڼیز عملیات پیل کړي وو او د عملیاتو پر مهال د یو شمېر وسلو او مهماتو سربیره مجرم کسان هم نیولي وو. د کندوز د کرنې او مالدارۍ ریاست د هغو تاریخ تیرو او بې کیفیتو درملو د سوځولو خبر ورکوي. مسؤلین وایي دغه درمل د کندوز مرکز او په ولسوالیو کې د څارویو له درملتونونو څخه د یاد ریاست د څارنې او کنټرول ټیم لخوا راټول شوي وو او نن ورته اور اچول شوی دی. د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې د دغه ریاست د څارنې او کنټرول امریت لخوا راټول شوي هغه بې کیفیته درمل سوځول شوي چې څه موده وړاندې له درملتونونو څخه راټول شوي وو. مسؤلین زیاتوي دغه 40 قلمه تاریخ تیره او بې کیفیته درمل د څارویو د درملتونونو لخوا په خلکو پلورل کېدل خو څارویو ته د ورکړې پر مهال ورته کومه ګټه نه کوله او د کرنې ریاست مسؤلینو ته له شکایتونو وروسته د کندوز مرکز او په ولسوالیو کې د څارویو له درملتونونو څخه راټول او 13 ورځې د یو شمېر مسؤلینو په شتون کې د دې ولایت په لرې پرتې سیمه کې ورته اور واچول شو. دوی د کندوز په مرکز او په ولسوالیو کې د څارویو ټولو درملتونونو ته خبرداری ورکوي چې نور د پر خلکو تاریخ تیره او بې کیفیته درمل نه پلوري او که چیرته دې کار ته نور هم ادامه ورکړي نو د یاد ریاست د مسؤلینو له لوري به ورسره جدي او قانوني چلن وشي. د کندوز ملي راډیو تلویزیون میاشتنی اداري غونډه نن د دغه امریت په مشرۍ ترسره شوه. په دې اداري ناسته کې د دغې رسنۍ د کارکوونکو ورځني فعالیتونه او لاسته راوړنې وارزول شوې او د ادارې د لا پرمختګ په موخه خبریالانو او د تخنیک برخې مسؤلینو ته یو لړ مهم سپارښتنې وشوې. د کندوز د ملي راډیو ټلویزیون په دغه میاشتنۍ غونډه کې چې نن د دې ادارې د کارکوونکو په ګډون جوړه شوې وه په پیل کې ګډونوالو په خپل وار سره د تېرې یوې میاشتې د کړنو په اړه لنډ راپور وړاندې کړ او د دغې ادارې د رسنیزو چارو د لاښه کېدو په موخه یې د موجودو ستونزو د حل لپاره وړاندیزونه او نظریات شریک کړل او د راتلونکو لپاره د تازه خپرونو د چمتووالي په اړه لازم تصمیمونه ونیول.
په همدې مهال د کندوز ملي راډیو ټلویزیون امیر شجاعت الله خادم د اړوندو کارکوونکو ترسره شوې چارې ښې وارزولې او د هغو د نظریاتو او وړاندیزونو په پام کې نیولو سره یې په راتلونکي کې د دې ادارې د نشراتي او نورو څانګو د چارو د لاسمون په موخه اړینې سپارښتنې وکړې. نوموړي د دغې ملي رسنۍ له خبریالانو وغوښتل چې د ملي ګټو په پام کې نیولو سره خپل فعالیتونه لا پراخ او د ټولنې ستونزې او مشکلات په بې پرې توګه تر چارواکو ورسوي او هر کارکوونکی باید په ورسپارل شویو چارو کې له جدیت او خپلې وړتیا څخه کار واخلي. په خان آباد ولسوالۍ کې د ښې حکومتولۍ په موخه اداري ناسته ترسره شوه. مسؤلین وایي دغه ناسته د یادې ولسوالۍ د ولسوال په مشرۍ په داسې حال کې ترسره شوه چې د دولتي ادارو مامورینو پکې ګډون کړی و او د خپلو ورځنیو فعالیتونو سربیره یې د تېرې یوې میاشتې لاسته راوړنې له یو بل سره شریکې کړې. د خان آباد ولسوالۍ د مسؤلینو لخوا د ښې حکومتولۍ د لا پیاوړتیا په موخه دغه اداري ناسته ترسره شوه. مسؤلین وایي په دې ناسته کې د ملکي او پوځي ادارو مسؤلینو ګډون کړی و او د خپلو ورځنیو فعالیتونو سربیره یې د تېرې یوې میاشتې د لاسته راوړنو او ستونزو په تړاو له یو بل سره خپل راپورونه شریک کړل. په همدې مهال بیا د خان آباد ولسوال قاري نعمت الله صلاح الدین په دې ولسوالۍ کې د دولتي ادارو د مسؤلینو فعالیتونه او لاسته راوړنې ښې وارزولې او له مامورینو یې وغوښتل چې د مراجعینو د ستونزو د حل لپاره تر بل هر وخت خپلې هڅې لا زیاتې کړي. همداراز نوموړي په دې ناسته کې د مامورینو پر حاضرۍ د اداري چارو د پیاوړتیا لپاره د کاري پلان په جوړولو او د هرې میاشتې په 25مه نیټه د ادارو د کاري فعالیتونو پر راپور وړاندې کولو هم ټینګار کړی دی. د اسلامي امارت له واکمنېدو سره هممهاله په دې ولسوالۍ کې دولتي ادارې د خلکو پر مخ پرانیستل شوي مامورین یې حاضر او خلکو ته پر وخت او غوره خدمات وړاندې کوي. وروستی خبر هم دا چې د خان آباد ولسوالۍ یو شمېر ورزشکارانو د دغې ولسوالۍ له مسؤلینو سره لیدلي او د خپلو لاسته راوړنو سربیره یې ستونزې ورسره شریکې کړي دي. ورته مهال بیا مسؤلینو د ورزش په برخه کې د هر ډول همکاریو ډاډ ورکړی دی. په خان آباد ولسوالۍ کې د تکواندو ورزشکارانو د دې ولسوالۍ له ولسوال سره لیدلي او خپلې لاسته راوړنې ورسره شریک کړي دي. دوی په کابل کې ترسره کړیو سیالیو په تړاو د خپلو لاسته راوړنو په اړه ولسوال ته معلومات ورکړل او زیاته یې کړه چې خان آباد ولسوالۍ دغه ورزشکاران د شمال ختیځ زون په استازیتوب په کابل کې جوړو شویو سیالیو کې ګډون وکړ او په پایله کې وتوانېدل چې له دې سیالیو څخه 2 د سرو زرو، 1 د سپینو زرو او 2 د برونزو مډالونه ترلاسه کړي. نوموړ ورزشکارانو دغه لاسته راوړنه د ټولو کندوزیانو او بیا په ځانګړې توګه د خان آباد ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره یوه لویه بریا یاده کړه. په ورته مهال د خان آباد ولسوالۍ ولسوال قاري نعمت الله صلاح الدین په دې ولسوالۍ کې د ورزشکارانو لاسته راوړنې او ورزشي فعالیتونه وستایل او د هر ډول همکاریو ډاډ یې ورکړ. د اسلامي امارت سیمه ایز مسؤلین په دې ولایت کې د ورزش د ودې لپاره تر بل هر وخت خپلې هڅې ګړندۍ کړي او وخت ناوخت د ورزشکارانو د ودې لپاره یې د زون په کچه سیالۍ هم ترسره کړي دي څو له همدې لارې ورزشکاران تشویق کړای شي. دا و د دې ساعت خبري ټولګه. تر بیا مو په څښتن تعالی سپارم. هر چیرې چې یاست خوښ او ښاد اوسئ. الله مو مل شه.